اے نوجوانا د اختر پورس باندې خلاړي پارک تا الته تا غاني ځان ته ولګولې تا ته ډانس الته سٹارټ کړی دی تو خو ترې پارک کې دلته خپل خوشحالي په دې انداز مناوې خو یتیم تللی دی یتیم سحر ته پارک ته لاړې خو یتیم د خپل پلار قبر ته تالته ژړل تاسو دومره احساس نه و چې زه هلته خوشحالي مناوم ډانسونه کومه زما مسلمان د هغې بچی تللی دی یتیم او د قبر خوا کې هلته د خپل پلار قبر خوا کې ناست دی د هغه د سترګو نه اوښکې روانې دي تا هلته ډانسونه کېدي یتیم له به دلاسه څوک ورکوي د دې یتیم سترګې د اوښکې څوک به پاکوي د یتیم له به څوک تسلي ورکوي تاسو دومره احساس نشته دی تاسو دومره غم نشته دی هلته به هغه خپل اوښکې توی کوي د قبر په غاړه باندې تا خپلو زنانو نه ګاډه ډک کړی سیر تفریح پکې لیکن هغه کور چې پای کې مړی شوی د هغې قبر ته تلي هلته ناست دي لږ احساس وکړه په داسې طریقه خوشحالي مه مناوهه چې د یتیم په زړه باندې چړې راښکلی کېږي چې دا خلک څومره بې درده خلک دی څومره بې ضمیره خلک دی زما په زړه څه تېرېږي او دیو ډانسونه کوي هلته یتیم ځان ته مه جړوه یتیم ځان ته ونه ژړې غریب ځان ته ونه ژړې خوشحالي کوه د شریعت په حدودو کې دننه خوشحالي وکړه یتیم ځان ته ولې ژړې تا چې په ګاډي کې ګانې لګولي په اوچه سپیډ باندې او ډیک دې هلته لګولی ته چې په دې کورونو تېرېږې په دې کورونو کې یتیمانان نشته په دې کورونو کې غریبانان نشته دی تاسو د هغې احساس نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایلي وو المؤمنون كجسد واحد ان اشتكى بعضه اشتكى كله مؤمنان دا خو د یو بدن غوندې حیثیت لري یو اندام چې په بدن کې درد کوي ټول بدن په تکلیف باندې دی پکار دا و چې د یتیم د زړه د درد احساس ما سره وی دی غمزده دی زه خوشحالي په داسې انداز نه مناوم چې د زړه نورم خفه کړمه درته نورم تکلیف ورکړم زما ورو دغه یتیمانان خو د دې په تمه باندې وو چې د اختر په ورځ باندې څوک په خپل بچي د لاس نه نیسي چې پارک ته بوځي چې ما هم ورسره بوځي ما هم څوک لاس راکړي داسې غریبانان خو شته دی چې هغوی په دې تمه باندې چې خلک خپل بچي ګاړو ته خېجوي پیلډرو ټوډیانو ته خېجوي لانګ کروزرو ته خېجوي چېرته ماله به هم څوک لاس راکړي چې ما هم مخکې سیټ ته یا وروسته سیټ ته وخېجوي او که نور نه خیر دی د ډکې مې دې ویسي ځان سره خو چې پارک ته خو مې ویسي که نه